مخکې ما د حرفوي زده کړو په برنامه باندې تفصیلي رڼا واچوله. د حرفوي زده کړو هدف او مطلب دا ده چې موږ تر کار لاندې اچولی هغه دا ده چې یتیم معلول باید د کار څښتن شي تر څو به دی بل چا ته منتظر وي، تر څو به دی د بل چا مرستې ته سترګې په لارې. په همدې اساس باندې حرفوي زده کړو برنامه دا اوس عملا شروع ده په اکثره ولایتونو کې. او بله دا چې سږکال به انشاءالله د ځینو معلولینو ته د ښاروالۍ او کار امور اجتماعي د شهیدانو معلولین چارو وزارت دریو ادارات د مشرتابه امیرالمؤمنین حفظه الله د حکومو په اساس باندې دوی به معلولینو ته د کار زمینه برابروي. انشاءالله ښاروالۍ کولی شي یو معلول ته ډیرو معلولینو ته په ډیرو ولایتونو کې د غرفو سیستم جوړ کړي یا نور کارونه وکړي. بله کار امور اجتماعي کولی شي لکه څرنګه چې اوس د شهیدانو معلولین چارو وزارت حرفوي زده کړو برنامه شروع کړې ده، دوی هم دغسې دا ډول برنامې لري. ډیر معلولینو ته کولی شي بېلابېلې حرفې ورزده کړي او په دغه برخه کې دوی جلب کړي. نو بناً امید شته سږکال به انشاءالله ډیری معلولین ډیری یتیمان د حرفوي زده کړو. دغه درخواست مو نور امارتي ادارو ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاسو کړی؟ تاسو له ادرس دغه درخواست بالکل په دې باندې ناسته شوې درې طرفه، مثلا ښاروالۍ، کار امور اجتماعي، د شهیدانو معلولین چارو وزارت په ګډه مجلسونه شوي او تر څو دوی تصمیم ونیسي چې څنګه موږ وکولی شو ډیرو معلولینو ته د کار زمینه برابره کړو. انشاءالله امید شته، هیلهمند یو چې لنډ وخت کې به انشاءالله عملي چارې پیل کېږي او عملاً به معلولینو ته یو ترتیب جوړېږي.